کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر طالبانو سره پر څه غږېدلی. طالبان وايي پاکستاني پلاوي سره په امنیتي مسایلو او هغه هیواد کې افغان کډوالو سره د ناوړه چلند سربیره په ځینو نورو مسلو هم بحث شوی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو ځای ناستي وزیر مولوي امیر خان متقي افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني سره په کتنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي ستونزې باید ګډې جرګهګۍ حل کړي. د دغه وزارت یوې ویناپاڼې لیکلي د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې امنیتي مسایل دې د مشترکو کمیټو له لارې حل شي او لوی د عبور لارې دې د سیاسي او امنیتي ملحوظاتو له کبله نه تړل کیږي. ویناپاڼه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان حفیظ یا احمد تکل پر خپله ټویټر پاڼه یا ایکس خپره کړې زیاتوي. په دې کتنه کې په هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره په چلند د تازه سبزیو او میوو صادراتو ته د اسانتیاو برابرولو او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو په اړه هر اړخیزې خبرې شوي. د افغان سوداګرو تر ټولو ستره نیوکه دا ده چې افغانستان کې د تازه سبزیو او میوو موسم پر رسیدو سره سم د بیلابیلو پلمو له مخې د تورخم دروازه تړل کیږي چې له دې امله افغان سوداګرو ته هر کال درانه مالي زیانونه اوړي. طالبان وايي پاکستاني پلاوي ورسره ژمنې کړي چې د سوداګرۍ او ترانزیت او همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عبور په ځایونو کې د رامنځته شوو مشکلاتو لپاره به د حل لارې راوباسي. د طالبانو خبرپاڼې زیاته کړې چې پاکستان به ډیر ژر افغان محصلینو ته د تعلیمي بورسونو ورکولو لړۍ بیا پیل کړي.